الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بديه لسيرو جول سياتمن وشاله بيس شون بخير. ګرانو ورونو، خويندو، والدینو، ټول اوریدونکو، الله تعالی اولاد ازموینې او رحمت دواړو په توګه موږ او تاسو ته راکړی دی. خو لور بیا ډېر عاطفي او یو خاصه نښه ده. اسلام د لور مقام ډېر زیات لوړ کړی دی او هغه یې دومره لوړ کړی دی او په خاص توګه په داسې وخت کې د لور مقام لوړ کړی. اوس یې د جاهلیت په توره دوره کې مشرکینو به همدغه لوڼې ژوندۍ ښخولې. ولې اسلام په ډېرو حدیثو کې د لور هغه مقام ډېر لوړ کړی دی. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لور د عذاب نه د ژغورنې وسیله ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ژباړی دا داسې چاته چې الله لوڼې ورکړي او له هغوی سره یې ښه سلوک وکړ، نو دا لوڼې به د هغه لپاره د دوزخ څخه ساتونکي پرده جوړه شي. د دې حدیث روایت بخاري شریف کړی او همداسې مسلم شریف هم. یعنی دلته دا ابتلیه چې راغلي دا د امتحان په معنا ده. یعنی لور د ازموینې په توګه راځي، خو که پلار یا مور د ازموینه په شفقت، صبر او عدالت تیره کړي، نو همدا ازموینه د نجات او کامیابي سبب ګرځي. همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور د پالنې اړوند بل حدیث کې ډېر عجیبه خبره کوي. هغه وایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وأشار بإصبعه. يعني رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چا چې دوه لوڼې تر بلوغه پورې په ښه توګه وروزلې، د قیامت په ورځ به زه او هغه دغسې نږدې وي، یعنې دوه ګوتې یې داسې ونیولې، دونه به نږدې یو. سبحان الله. د دغه حدیث روایت هم مسلم شریف کړی ده. یعنی هدف دلته دا ده، دا نږدېوالی یوازې د نسب نه ده چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سړی نږدې سي، بلکې د اخلاقو، شفقت او د سنتو د پیروي نښه ده. او د لوڼو پالنه انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته ورولي. د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم تر څنګ سي یو څوک په جنت کې وي. تاسو فکر وکړئ څومره لوړ خبره او څومره لوړ مقام دی. په بل حدیث کې یوازې دوه حدیث نور پاته دي، غواړم بحث را اعلان کړم. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي درې لوڼې صبر، تربیه او اجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له 3 بنات فصبر عليهن وأطعموهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ژباړی دا داسې چا چې 3 لوڼې ولرلې، په هغوی صبر وکړ، اړتیاوې ورپوره کړې، نو دا لوڼې به د هغه لپاره د دوزخ څخه حجاب سي، پرده به سي. یعنی الله رب العزت به د دغه لوڼو په سبب باندې دی وساتي، د ده او د دوزخ ترمنځ به هغه حجاب او پرده سي. یعنی د دغه حدیث البته روایت ابن ماجه کړی دی او حسن یې بللی دی. یعنی دلته خوراک او جامې یوازې مثالونه دي، اصلي مطلب کامل پالنه دی، دینی تربیه ده، ښه اخلاق دي، هغوی ته ښه محیط و چاپېریال برابرول دي، هغوی حمایت کول دي، هغوی ته دینی معلومات ورکول دي، عقیده ورزده کول دي، فرایض واجبات ورزده کول دي، هغوی ته ژوند، تعامل او تربیه ورزده کول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال 3 بنات أو 2 أو 1 فأحسن إليهن كن له سترا من النار، او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دلته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې چا چې 3 یا 2 یا حتی یوه لور په ښه توګه وروزله، نو هغه به د دوزخ څخه د ساتنې سبب سي. د دې حدیث روایت هم احمد کړی ده او صحیح لغیره بللی ده. یعنی اسلام د اجر دروازه یوازې په شمیر پورې نه ده تړلې. اخلاص، حسن سلوک، له هغوی سره ترحم، شفقت، په هغوی مهرباني، دا هغه څه دي چې یعنی انسان ستر اجر الله رب العزت ورکوي
او بالاخره غټ او سخت صبر به خدای پاک اسانه کی. نو هدف می دا اوسی ګرانو ورونو او خویندو، لور یعنی رحمت، لور یعنی په ټوله کې که سړی ووایي هغه امانت دی، او دا امانت په ښه توګه ساتل، چې هغوی په ښه توګه تربیه کول، هغوی ته خاصه توجه کول د جنت لار دی. نن بحث مو لور ته ځانګړی کو او ویډیو مې هم در سره نشر کړه. یعنی هدف دا نه ده چې نورې برخې زامن پاتې دي، نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله کې اسلام مبارک دین په ټولو برخو کې دومره توجه کړي. له غوږ نیولو مننه. خدای مو خوشحال لره. السلام علیکم ورحمت الله.